د متحدې جبهې مشر جنرال سمیع سادات موږ ژمنه کړې چې دا بیرغ به په آزاد افغانستان راپانده کړو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پخواني حکومت د پوځ جنرال سمیع سادات وایي ژمنه کوي چې د افغانستان بیرغ به یو ور بیا پر هیواد رپوي. هغه د بیرغ ملي ورځ په تړاو ټولو ته مبارکي ویلي. نوموړي دا څرګندونې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت کړي دي. جنرال سمیع سادات ویلي عهد مو کړی چې دا بیرغ به بیا پر آزاد افغانستان راپاند کړو. نن د زمري اوومه د ملي بیرغ ورځ ده. دغه درې رنګه بیرغ چې شاوخوا 100 کلن دی د طالبانو لخوا په هیواد کې روپي بندیز لګېدلی او چاته یې د منلو او یا د لیږدولو اجازه نه ورکوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.